السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. بیا هم د کندهار ښار د سیریز یو بله برخه چې د کندهار په ښار کې یم د ارګ بازار سره نږدې یو د ترکاري او د میوې یو بازار دی. نو نن غواړم چې د دغه ځای سه یو ولاګ درته جوړ کړم. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو دا هم بس د کندهار ښار د ارګ بازار ته نږدې یو د سبزیجاتو یا د ترکاریو مرکز دی چې دغه ځای څم خلک ډېر سوداوي وړي د کور لپاره. نو نن به دغسې حدر باندې ووینم. دلته هم ډېر ګڼه ګوڼه زیات دی. دلته هم بس هر رقم ترکاري میوه او دغه شان پیدا کېږي. کشمکش هم ډېر دی په دې ساحه کې. تازه ترکاري ده ګندنه و رومیان دي. کوچنۍ نانې هم د یو چا سره راغلې ده چې کوي. بس هغه طرف دغه دواړه طرفونه ټوله سبزي خرڅېږي دلته. مازدیګر ټیم دلته ډېر رش په دې ساحه کې. اوس خو نو داسې د غرمې ټیم دی خاص څوک نه معلومیږي. انار هم راغلي دي. انار خو نو اوس مکمل سیزن دی. سیب دی بینډۍ دی. السلام علیکم. اوس غرمه ده چندانې څوک نسته. نو مازدیګر ټیم دلته ډېر رشي. څوک کورو ته ځي بیا مازدیګر له دغه ځایه سودا کوي. سیب دی ښایسته. فکر کوم رارسي کابل د خوا دي دا سیب. نو دا بغل ته بیا نور خوراکي موادو دوکانونه مو سره شته. حاجي په څو دي من انار؟ ښایسته انار معلومیږي. د انګورو سیزن نه دی خو بیا هم تقریبا د انګورو سیزن خلاص دی خو بیا هم انګور شته. په څو دي انګور چاریا؟ دا په اویا دي هغه په اتیا دي. کیلي دي. ټول انار پراته دي. کمل انار. واقعا بس ترکاري و دا شان دي. نو دا ارګ بازار ته نږدې دا ساحه ده. ډېر انار پراته دي.
دا یم یو څه وایي نو نه پوهېږم چې څه وایي. راول څنګه حاجي دا یو څه ویله نو ما ول داسې کېدای چې دی څه غوښتنه لري د ویلو. ده سره ستا لکه یو څه ګپه شته که څنګه؟ ښه رومیان په څو دي چاریات؟ 15 افغانۍ. دا د کوم ځای دي دا رومیان؟ د غزني دي؟ ښه تا ول انار والا ته دې څه ویله؟ ښه نو دی و دی لکه یو څه ګپه سره لري نو. السلام علیکم حاجي کاکا. دې خوا ته بیا داسې پیاز و پټاټي و دا شیان داسې ګونې بسته خرڅېږي. نو دې خوا ته نو بیا لنډۍ بازار شروع کېږي دا مخامخ. دا بیا کډوان دي. هغسې به تر یو ځایه پورې په پښو ولاړ شم دغه بازار هم در باندې ووینم. دلته بیا اکثریت دا ټاټونه و دا شیان خرڅېږي. دا مخامخ نو ولایت مقام دی. دا ولایت مقام دی کندهار. دا چپه لاس کې لاره ارګ بازار ته ولاړه او دلته بیا دغه سامانونه خرڅېږي. پراشوټانو دغه شیان خلک یې د اوزو د دې شیان لپاره وړي. او دې خوا ته بیا دغه حبوبات دي، لوبیا و نخود و ځینې تخمونه و دا شیان دې ساحه کې پیدا کېږي. خرد دي و ماش دي و ډېر قسمه قسم شیان دي دلته. غلا خوار یو درته وایي چې دا څنګه عکاسي کوي او څنګه ویډیو جوړوم. نه بیا حبوبات دي ټوله لوبیا و نخود و مختلف شیان دي دلته. دې شیانو نرخونه نن سبا ډېر پورته سوي دي. خلک شکایت لري له دې سوی د حبوباتو نرخونه هم ډېر پورته سوي دي. السلام علیکم څنګه یاست؟ څنګه دي د لوبیا نرخونه څنګه دي؟ لوبیا نرخونه والله ګران سوي دي شیان. کوم شی ډېر ګران سوی دی په دې کې؟ نخود ډېر ګران دی او سره لوبیا. دا قزاقستاني ده دا سره لوبیا؟ دا ازبکستاني ده. دا مخکې په څو اوس په څو؟ اوس په 10,000 ده جوړه. دې چې دی ولسمن چاریاک په حساب راته ووایه. چاریاک مخکې په په څو؟ 100 افغانۍ وختي په 80 افغانۍ. وختي په 80 افغانۍ اوس په 100. اوس په 100 افغانۍ ده. بل نخود مخکې په څو؟ نخود من په 380 افغانۍ اوس من په 1500 افغانۍ دغه اول کاناډایي نخود. زه ستاسو ته ډېره مننه. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ. نو دا و د دوی د نرخو لږ معلومات چې ورسره ومې کوي. نو دوی خواران هم د بازار د نرخو څخه ډېر شکایت لري. نو خدای دې وکړي چې بس په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شي چې د غریبه طبقه حد اقله د ماښام ډوډۍ وکولی شي چې پیدا یې کړي. نو بس دا هم لنډی بازار دی او دا د حبوباتو ساحه ده. دلته حبوبات زیات پیدا کېږي او مخته نو بیا داسې پسې ځه پنبه ده و ډېر مختلف شیان دي. نو دا هم د لنډي بازار ساحه ده. دلته هم اکثریت د اطرافو خلک راځي. ده واده چې بس نو دغه شیان دلته سودا کوي. او په دې لاس کې بیا چې مخته ورسې بیا د نجارانو سامانونه دي، کړکینانو دروازې و دا شیان جوړېږي.
اکثره د چمپلانو د بوټو دې شان زنانه سامانونه کالي مالي او دا شان خرڅېږي په دې ساحه کې. دا لنډی بازار دی د کندهار ښار. دې خوا ته بیا دا اطراف خلک راځي وینې دې خوا ته بیلچې وو، کولنګان وو، لاستي وو، د ځمکې چې کوم سامانونه په کارېږي هغه هم دي دلته. دا و د کندهار ښار د سیریز یو بله برخه چې درته وړاندې مو کړله، نو د سبزي مارکیټ یا د ترکاري هغه بازار او لنډی بازار و، دا ځینې نورې ساحې مو در باندې ولیدې. نو خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو یې، خوند مو ځینې اخیستی. تر یو بل ولاګه پرې ماته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.